چې په پولنه پولن پل پروت دی. پښتو کې زه نه پېژنم دومره. فارسي کې ووایه که نه. په پلنه پول پلان زه تېر شوی نه. هغه کوم هېواد ده چې سرچپه یې کړې مور ترې جوړېږي؟ روم. ډېر ښه آفرین شاباس. مور روم ترې جوړې مور ده که نه روم مور چې سرچپه ولیکې د مور کلمه روم راځي. بلکل سلامونه درنو دوستانو ستړي مشئ. زه یم مصطفی میاخیل. قدرمنو دوستانو راغلي یو د کابل یو مشهور ځای ته چې مشهور په چمن وزیري ده. قدرمنو دوستانو دغه ساحه چې تاسو کومه ګورئ ډېره مشهوره ده او په دغه ځای کې نو یو تاریخي ځای ده. خو ډلې ډلې ځوانان راځي دلته لوبې کوي چکر ته راځي خو هغه څه چې په کار دي چې جوړ شي لا نه دی شوي. د حکومت مهیله ده چې دغه ځای د ځوانانو لپاره جوړ کړو. دوستانو موږ راغلي وو له ملګرو سره ګپ شپ لګو له هغوی سره به پوښتنې به ورنه کوو او ذهني پوښتنې ورنه کوو. همداراز ورته یو جمله وایم چې زر زر راته وایي. راځئ تاسو را سره پاتې شئ او د چمن وزیري د ښکلې او ښایسته نندارې هم وکړو. سلامونه درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دلته را سره دوه دانې ملګري ولاړ دي. له دوی سره به مرکه هم کوو او دغه برنامه به مخکې ورسره وړو. ستا نوم مبارک؟ ابراهیم محمدي. ابراهیم محمدي. اصل د کوم ځای؟ سره خوجې کې. ډېر ښه ده ډېر ښه. یو ذهني پوښتنه درنه کوم ځواب یې راکړه راته سمه ده. هغه کوم هېواد ده چې سرچپه یې کړې مور ته جوړېږي؟ دسته جنجال ده که نه خو دا هنر خو اضافي ده که نه کنداري هم لرم. نه زه درنه پوښتنه دا کوم چې هغه کوم هېواد ده چې سرچپه یې کړې مور ته جوړېږي؟ والا هغه نه پېژنم. سوچ وکړو. نه پېژنم هغه سره هم نه جوړ شي. ته خو بیا هم لږ سوچ وکړو یار. نه پېژنم هغه سره جوړ شي که نه. ملګری یې څه شو؟ هغه لاړ شي که نه هغه نه پېژنم. ښه زه بل یو بل څه راته ووایم. ژر ژر لس دفعې راته ووایه چې په پولنه پولن پل پروت دی. پښتو کې زه نه پېژنم دومره. فارسي کې ووایه که نه په پولنه پولن پل پروت دی. لس دفعې راته ووایه. نه ته ته خو ووایه کوشش وکړه هڅه وکړه. نه کېږي والا. ښه ډېره مننه. ستړی مه شې. نوم دې او د کوم ځای؟ شفیع الله یم. وعلیکم سلام. شفیع الله یم د ننګرهار ولایت. د ننګرهار ولایت. ماشاءالله. په ننګرهار کې د کوم ځای؟ ننګرهار کې د هسکې مینه. هسکې مینه. ډېر ښه. کرکټ هم کوو؟ او کرکټ کوو. ډېر ښه ده ډېر ښه. تعلیم دې کړی مکتب وایه یا نه وایه؟ او کړی مې تر 10مه پورې مې ویلی. اوس مخکې نه تر اوسه پورې ادامه مې نه ده ورکړې. لا پورې مې ولې؟ بس یو څه زړه یې راووهه. خیر زړه مه وهه. تعلیم پوره کړه. خدای مهربانه بادشاه ده. زه تا نه یو ذهني پوښتنه کوم. صحیح ده؟ د هغې ځواب به راکړې. هغه کوم هېواد ده چې سرچپه یې کې مور ترې جوړېږي؟ روم. آفرین ډېر ښه ماشاءالله زبردست. روم ترې جوړېږي. راځه نو یو پاڼ خو دې واخیسته. اوس لس دفعې زر زر راته ووایه چې په پولنه پولن پل پروت ده. لس دفعې زر زر ووایه. په پلانه پوله پلان پال پروت ده. 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 پل نه کنه پلوه. په پلانه پوله پلان پول پروت ده. په پلانه پوله پلان پول پروت ده.
ډېر ښه زبردست ماشاءالله. ډېره مننه. ژوندی اوسې، تعلیم دې پوره کړه، تعلیم وکړه مخکې انشاءالله چې خدای مهربانه ده وظیفه به واخلې او کار به وکړي چېرې سمه ده. مننه، ژوندی اوسې انشاءالله همداسې کوه. ډېره مننه. راځئ دوستانو د دې ملګري ذهن روغتیا سول د ماشاءالله ډېر تکړه و. راځئ مخکې ځو نورو ملګرو سره پوښتنې کوو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. دلته مې یو بل ملګری په خوا کې را سره ولاړ ده، له ده سره به هم خبرې اترې کوو. ستړی مه شې ځوانه، نوم دی؟ خیر اوسې، نوم مې رفیع الله خاکسار د لغمان ولایت. رفیع الله خاکسار د لغمان ولایت ده. دلته څنګه راغلی؟ دلته اوسېږي که لغمان کې اوسېږي؟ نه، کورونه خو هم دلته دي. دلته د کرکټ لپاره راغلی چې لږ ساعت مو تېر شي. او ښوونځی وایي؟ اوس اتم ټولګي کې یم، زده کوونکی. اتم ټولګي کې څویم نمره یې؟ دویم نمره. دویم نمره یې؟ ماشاءالله دا خو ډېر تکړه تکړه خلکو سره نن مخامخ کېږو. راځه نو له ده نه مې یو پوښتنه کوم چې دی څه راته وایي. سوچ وکړه هغه څه شی دی چې موږ به یې وینو خو خدای پاک یې نه ویني. به یې وینو خو خدای پاک نه ویني. موږ یې وینو خو خدای پاک یې نه ویني. هغه څه شی دی؟ پنځو پورې ورته حساب وکړم. پنځو کې راته ځواب راکړه. یو، دوه، درې، خدای ته خو داسې شی نشته چې معلوم نشي. څلور، دا به څه شي؟ پنځه. ښه نو ډېره مننه، خوشحاله اوسې. ذهني پوښتنه درنه وکړم بله. ښه ته هم دا راته ووایه، لس دفعې زر زر راته ووایه چې په پلنه پوله پلن پل پروت ده. ګوره ښه صحیح ووایه، په پلنه پوله پلن پل پروت ده. صحیح به یې تلفظ کړې. ښه پلنه زر زر به یې وایه. په پلنه پول پلن پول. نه پرېږده. یو وایه ګوره په پلنه پوله پلن پل پروت ده. زر زر. په پلنه پول پلن. تیر شي ورنه. نه یو ځای یو دفعه زر زر ووایه خیر ده. یو درې دفعې ووایه زه صحیح ده. په پلانه پول پلان پول پروت ده. په پلانه پول پلان پول پروت ده. په پلنه پوله پلن پل پروت دی. زر زر ووایه. په پلانه پوله پلان پول پروت ده. په پلانه پوله پلان پول پروت ده. په پلانه پوله پلان پول پروت ده. ته خو دغه ساه پکې اخلې دومره وخت کې جلال آباد ته خلک رسېږي نو زر زر وایه. په پلنه پوله پلن پل پروت ده. په زر زر کوشش وکړه یاره. په پلانه پول نه کېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ خاکسار صاحب. ډېره مننه، لوی سړی شې. زو ملګرو یو بل ملګري سره هم مرکه کوو، ګورو چې د هغه ذهن څنګه ده. بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو. ستړي مه شئ. یو بل ځوان مې په خوا کې ناست ده، له ده سره به هم مرکه کوو، کیسې به ورسره کوو. ځوانه ستړی مه شئ. خیر اوسې، مننه. نوم مبارک دې څه ده؟ نوم مې نصرت الله خیال دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. نصرت الله خیال، ماشاءالله. د ننګرهار د کوم ځای؟ د کوټ ولسوالي. کوټ ولسوالي. ملته کوټ کې اوسېږي که جلال آباد کې؟ هملته کوټ کې اوسېږو. او دلته کابل ته څنګه راغلی؟ پاسپورټ اخیستو دپاره. پاسپورټ بس راغلی. څنګه شو کارونه؟ انشاءالله مخکې روان دي که پاتې ده؟ انشاءالله روان دي بس خلاص. ډېر ښه ده. یو پوښتنه درنه ذهني کومه، د هغه ځواب به راته راکړې. صحیح ده؟ صحیح ده. سوچ به پرې وکړې. اوس یو جمله درته وایم، خو ژر ژر به یې راته وایه، غلی کېږې به نه پکې ګوره. ښه ژر ژر به هغه راته 10 دفعې وایه، زه به درپسې حساب نیسم. جمله دا ده چې په پلنه پوله پولن پل پروت دی. زنګ درته راغی. په پلنه پوله پولن پل پروت دی. 10 دفعې زر زر راته ووایه. پلانه پوله پلان پل تیز پروت تیز دی. تیز. په پلانه پوله پلان پل پروت دی. 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 په پلانه پوله پلان پروت
پروت دی نه نه غلط شو بیا وو بیا په پلانه پوله پلان پول پروت سا دی پکې اخلي سا به نه په پکې پلانه اخلي. پوله پلان پول پروت دی سا پکې اخلي په په پلانه- پلان 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 پرو ده په پلان پلان پرو دغه په ځای پلانه پوله پلان پول پروت دی په 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 پلانه پوله پلان پول پروت دی لا سم بیا پورا په پلانه پوله پلان پول پروت دی ډېر ښه ماشاءالله زبردست تکړه و. نو ملګرو دا جمله تاسې هم ځان سره لس دفعې زر ووایاست یا په پلن پل پروت دی لس دفعې زر ووایه بیا منم. پیغام یې دا دی چې ځوانان باید تعلیم وکړي تعلیم ته مخه کړي او تر څو آینده کې یو شی جوړ شي خپل وطن ته خدمت وکړي نو د خارج تګ نه ځان وساتي خپل وطن آباد کړي دا مې پیغام دی ودان ډېره مننه ژوندی اوسې کور ودان خیال صاحب چې له موږ سره دې مرکه وکړه. نو دوستانو راځئ تاسې را سره چمنوزري ننداره کړئ. درنو دوستانو دا و د چمن وزري پارک او د ملګرو سره مرکې ولیدلې چې له هغوی سره مرکې وکړې ګپ شپ مو سره ولګو پوښتنې مو ورنه وکړې. نو ما ته اجازه راکوئ تر بیا چې بله برنامه کې تاسې مخې ته راځم تر هغه د خدای په امان.